السلام علیکم. تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. وړاندې کوم د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان لخوا په 25 تاریخ د لانګ مارچ کولو اعلان. موږ پوره کوشش کړی و چې زموږ خلاف سازش کامیاب نشي. دا سازش زما نه بلکې د پاکستان خلاف شوی دی. د موجوده حکومت تجربه صرف کرپشن او کیسونو ختمولو کې ده. د پخواني وزیر اعظم عمران خان پېښور کې پریس کانفرنس. عمران خان وایي وزیر اعظم او د هغه زوی ته سزا ورکول پکار دي. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی خلاف تحریک عدم اعتماد په تکنیکی بنیادونو ختم. د پنجاب اسمبلی اجلاس د 8 جون پورې ملتوي. د اجلاس دوران تحریک عدم اعتماد پیش کول لپاره د مسلم لیگ نون غړي موجود نه وو. د آئین او قانون مطابق به چلیږو. تماشه جوړول زمونږ لاره نه ده. موږ د ولس خدمت کړې، ولس د موږ لا په کارکردګۍ په بنیاد ووټ راکړي. د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز وینا وايي عمران نیازي په کروڑونه خلک بیروزګاره کړي دي. پنجاب اسمبلی کې آئین او قانون پورې ټوکې شوي. د نړۍ یو قانون هم د اسمبلی غړي د اسمبلی ته تګ راتګ نه منې کوي. شیرین مزاري غیر آئینی طریقې سره گرفتار کړی شوی وه. د پی ټی آی رهنما فیاض الحسن چوهان د اسمبلی نه بهر میډیا سره خبرې. وايي مسلم لیگ نون بدمعشي کړي. عمران خان اوس هم د سیستم نیازبین دی. د عمران خان سیاست کې کردار د غونډهګردۍ دی. ادارو له سوچ پکار دی چې د ته خوراک ولې ورکوي. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په عمران خان سخت تنقید. وايي د آئین ماتولو کوم کار چې عمران خان کړی د هغې مثال په تاریخ کې نه ملاویږي. حکومت تلونکی دی، اوس به ولس د هغوی حشر کوي. نن به عمران خان د لانګ مارچ تاریخ ورکوي. دغه خلک ما قتل کول غواړي او ملک کې انتشار جوړوي. د پخواني داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا وايي د پنجاب اسمبلی دروازې د پولیس په ذریعه بندي کړې شوي. چا سره چې اټومي طاقت وي هغه ملک غلام نه وي. عمران نیازي د قوم اعتماد او وقار مجروح کوي. د مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال وینا وايي ملک د آئین مطابق چلول پکار دي. نگران حکومت بعد د پټرول قیمت کې 80 روپۍ اضافه کوي. پی ټی آی ملک تباه کړي. موږ لا انتخابات اړخ ته تلل پکار دي. د داخلي چار وزیر رانا ثناء الله وینا وايي په 28 مئی به مسلم لیگ نون بهاولپور کې جلسه کوي. زمون کارکردګي د موجوده حکومت نه ډیره غوره وه. ټیکس جمع کول هم زمون په دور کې ډیر ښه. د خزانې پخوانی وزیر شوکت ترین وینا وايي ملک چلول د دوی کار نه دی. نگران حکومت د جوړ کړي او الیکشن اعلان دی وکړي. نړیوال طاقتونه غواړي چې موږ تقسیم شو. جمهوریت اقدار ته وده ورکول لپاره موږ ټول لا خپل کردار ادا کول پکار دي. قبایلي ولس ترقۍ لپاره نور اقدامات کول ضروري دي. د جمعیت علما اسلام في مشر مولانا فضل الرحمن وینا وايي ټول عمر مې د قبایلو حقونو لپاره جنگ کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر شیرین مزاري د گرفتار کوونکو نمونه ښودلي. شیرین مزاري وايي زه رانا ثناء الله او شهباز شریف گرفتار کړي. چا چې زه گرفتارولم هغوی د رانا ثناء الله او د شهباز شریف نمونه اخیستي. پاک چین دوستۍ ته زیان رسولو اجازت به چاته هم نه ورکوو. د پاکستان او چین ملګرتیا وخت سره مضبوطیږي. په هر ګران وخت کې د چین د مرستې شکریه ادا کوو. د خارجه چار وزیر بلاول بټو زرداری چینی وزیر خارجه سره پریس کانفرنس. بلاول وايي پاکستان خطه کې امن غواړي. د بلوچستان ضلع شیرانی ځنګلو کې په اور قابو موندل لپاره ټاسک فورس قائم. د ان ډي ام اے 2 هلیکاپټرې په اور قابو موندلو کې مصروف. د بلوچستان حکومت ترجمان وايي د پاک فوج او ریسکیو ټیمونه هم ریلیف اپریشن لپاره موجود.
او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او وچ وي. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد او دادو کې یو کم 50 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. بالای خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر ځینې علاقو کې د باران امکان. مهم خبرونه تاسو کتو وخت شوی د وړي شاندمې او بیا راځو تفصیلي خبرونه سره. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان لخوا د روانې میاشتې په 25 تاریخ د لانګ مارچ کولو اعلان شوی دی. پېښور کې د پریس کانفرنس په وخت د عمران خان وینا وه چې موږ پوره کوشش کړی و چې زموږ خلاف سازش کامیاب نشي. دا سازش زما نه بلکې د پاکستان خلاف شوی. پخواني وزیر اعظم عمران خان وویل چې د موجوده حکومت تجربه صرف کرپشن او کیسونه ختمولو کې ده. سو میں آپ سب کو اپنی دعوت دیتا ہوں، بلکہ اپنی سول سرونٹس کی فیملیز کو بھی، اپنی فوج کی فیملیز کو بھی، اپنی ایکس سروس مین سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں. 25 کو میں انشاءاللہ 3 بجے کشمیر ہائی وے اور سری نگر جو ہائی وے ہے یا جو اب سری نگر ہائی وے ہے، میں آپ سب کا منتظر رہوں گا. الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزالو. ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مانی. ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا. ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی صورت اس ظلم کو، اس قوم کے اوپر جو انہوں نے ہماری آزادی کے اوپر جو واردات کی ہے اور جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے، ہم کبھی کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے. بار بار لوگ کہتے ہیں یہ جان کو خطرہ ہے. کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے. پولیس بھی ہماری ہے، بیوروکریسی بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے. میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہے، یہ ہماری عوام کے خلاف نہیں. ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. یہ ہمارا ملک ہے. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی خلاف تحریک عدم اعتماد په تکنیکی بنیادونو ختم شوی دی. د پنجاب اسمبلی اجلاس د 8 جون پورې ملتوی کړی شوی دی. د اجلاس دوران تحریک عدم اعتماد پیش کول لپاره د مسلم لیگ نون غړي موجود نه وو. یاد وي چې نن د پنجاب اسمبلی اجلاس د لملیټ کار شوی او ځینې غړي اجلاس کې د شرکت کول نه هم منع کړی شوي وو. د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا ده چې حکومت لونکی دی اوس به ولس د هغوی سره حشر وکړي. خپلو خبرو کې د شیخ رشید وینا وه چې نن به عمران خان د لانګ مارچ تاریخ ورکوي. د ویل چې دغه خلک ما قتل کول غواړي او ملک کې انتشار جوړول غواړي. د پنجاب اسمبلی دروازې د پولیس په ذریعہ بند کړي شوي. آج جو پنجاب اسمبلی کے گیٹ بند کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کے ذریعے، یہ پہلی قسط ہے. دوسری قسط آنے والی ہے، آپ انتظار کریں. اور یہ چور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے میں اپنا پروسیکیوٹر لگا کر حمزہ شہباز اور شہباز شریف فرد جرم عائد نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کی بھول ہے. تھوڑے دن انتظار کریں، 31 مئی تک اہم فیصلے آئیں گے. 22 افراد کے اجرتی قاتل کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے. یہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. آصف زرداری نے نون لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو سیاسی طور پر لکشمی چوک میں مارا ہے. بلائیں نواز شریف کو. کیوں نہیں اب بلاتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی. ان کو کسی طرف سے کوئی سہارا نہیں ملا، تو اب یہ کہنے لگے ہیں، ایک ووٹ کی اکثریت والے کہنے لگے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں عوام میں جانا پڑے گا. آئیں اب عوام میں. آج شام 3 بجے کی میٹنگ کے بعد عمران خان اپنا فیصلہ لانگ مارچ کا سنا دیں گے. د پاکستان تحریک انصاف رهنما فیاض الحسن چوهان ویلي دي چې پنجاب اسمبلی کې آئین او قانون پورې ټوکې وشوې. د نړۍ یو قانون هم د اسمبلی غړي د اسمبلی تګ راتګ نه منې کوي. میډیا سره د خبرو په وخت د فیاض الحسن چوهان وینا وه چې شیري مزاري غیر آئینی طریقې سره گرفتار کړی شوي وه.
جب اجلاس بلایا ہوا تھا آئینی اور قانونی تھا تو پھر جناب والا یہ گنڈا گردی اور یہ بدماشی پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے سے نہیں کروانی چاہیے. جو رولز تھے اس کے مطابق پینل آف چیئرمین نے 10 منٹ تک ان تمام ممبران اسمبلی کے نام پکارتے رہے کہ جنہوں نے اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر کی تھی, فائل کی تھی, لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور آئین اور قانون کے مطابق جو اس وقت تقاضا بنتا تھا اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو پینل آف چیئرمین جو تھے انہوں نے ڈکلائن کر دیا. جو انہوں نے گورنر کو اتارا ہے یہ بھی پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کے اوپر کلنک کا ٹکا ہے اور ایک بھدا داغ ہے جس کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہائی کورٹ دھونے کی کوشش کرے گی. ہماری امید ہے انشاءاللہ. انلیگل غیر آئینی طریقے سے شیریں مزاری صاحبہ جو ایک MNA ہیں ان کو گرفتار کیا, جس بے دردی اور بے تکے انداز سے اور بے ڈھنگے انداز سے, اور پھر 2 گھنٹے بعد بادشاہوں کی طرح بیان دیتے ہیں حمزہ شہباز کہ جناب میں نے ان کو رہائی کا حکم دے دیا ہے, لیکن ان کو الٹا پڑ گیا شیریں مزاری صاحبہ کا گرفتاری. خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری چین ته د سفر په موقع پاکستان او چین یوه ګډه اعلامیه کې په دې اتفاق کړی چې سیمه او نړۍ کې د بدلونونو په تناظر کې د دواړو هیوادونو اهمیت نور هم زیات شوی دی. د اتوار په ورځ جاري شوي بیان کې ویلي شوي دواړو غاړو د اقتصادي تعاون په زیاتېدو اطمینان څرګند کړو. دوی متفق وو چې سی پیک د پاکستان په معاشي او سماجي ترقۍ کې مهم رول لوبوي. دواړو ملکونو د سی پیک ټولې منصوبې بغیر د څه مشکلاتو او په شفافه توګه په مخ کې بوتلو هم اتفاق کړی. پاکستان او چین سی پیک منصوبه افغانستان ته په غځولو یو وار بیا اعلان وکړو او په دې اړه به د افغانستان عبوري حکومت سره مشورې وکړي. د مشترک بیان کې په افغان حکومت غږ وکړو چې د نورو سیاسي غاړو په ګډون دی یو وسیع البنیاد حکومت جوړ کړي. د دواړو افغان حکومت ته وویل چې متعادل پالیسي دې رامنځته کړي او د ښځو او ماشومان د حقوقو تحفظ دې وکړي. پاکستان او چین طالبان ته اپیل وکړو چې افغان خاوره دې د ګاونډیانو خلاف د استعمال اجازت ورنه کړي. د بلوچستان ضلع شیرانی ځنګلو کې په اور قابو موندلو لپاره ټاسک فورس قایم کړی شوی دی. د NDMA 2 هلیکاپټرې په اور قابو موندلو کې مصروف دي. د بلوچستان حکومت ترجمان وایي د پاک فوج او ریسکیو ټیمونه هم ریلیف اپریشن لپاره موجود دي. د زیریو تر مخه امدادي ټیمونه به ډیر زر په اور کنټرول ترلاسه کړي. د اور لګېدو له وجې د ځاني نقصان اطلاعات هم مخې ته راغلي دي. خبرونو کې وخت شوی دی وړي شاندمې او بیا راځو نور خبرونو سره. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی ضلع خیبر وادي تیرا زده کوونکي نن هم د کالج سهولت نه محرومه دي. د 10م جماعت پاس کول نه وروستو ډیر ځوانان یا خو په نشو اخته شي او یا نورو چارو کې بوخت شي. په دې اړه نور تفصیل ګورو. خیبر نه زموږ همکار جهانزیب آفریدي په دې رپورټ کې. خیبر ضلع لرې پرته علاقه وادي تیرا طالب علمان نن هم د کالج د سهولت نه محروم دي. د 10م جماعت پاس کول نه وروستو ډیر طالب علمان خپل تعلیم جاری نشي ساتلی. 10م سټوډنټ یم مو دلته تیر کولم د 400-300 پر تعداد وړ کې لسم یې پوسټ کړلو ساګن 300 پر تعداد چې مو لسم پر تعلیم کو دلته د های لیول باندې بیا سکول نشته چې کوم کالج نشته یونیورسيټي نشته چې مو تعلیم حاصل کو مشمون دي کوم ینګ جنریشن دغه بیا د سہولت نشته نو هغه په خوشي باندې بیا وروړي دغه نه بدله غریبونی موږ تاګ واسم نشته او دلته په کور د حکومت نه مطالبه چې هغه موږ د های لیول باندې یونیورسيټي یا کالج جوړ کړي چې موږ مخکې تعلیم حاصلولای شو. د تیرا علاقې د 2 لکو نه زیاته آبادی لرلو باوجود نن هم د کالج سہولت نشته. د حکومت د اعلی چارواکو د بار وعدو باوجود نن هم د طالب علمان د 10م نه وروستو خپل تعلیم جاری نشي ساتلی. هر کول تقریبا 300-400 پر سټوډنټس د دې سرکوري سکولونو د سکول نه او د پرایویټ سکولونو نه فارغېږي خو هغه د پوره دلته موږ سره د کالج هیڅ تنظیم نشته. دا ویډ کې اکثر لا بیا سبق پرې دی یا خو په نشو اخته شي او یا بس ټوټل سبق ونه وي نو دغه پوره یو کالج ضرورت ډیر اشد ضرورت دی. د تعلیمي ایمرجنسي داویدار حکومت په یو کالو تیرېدو وروستو هم د تیرا عوامو له د های سیکنډري تعلیم سہولت رسولو کې ناکام دی. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي هم پښتو ون نیوز باړه خیبر.
بلخوا د نوخار سیمې اکوړه خټک موتی بازار کې د کپړې په مارکیټ کې د شارټ سرکټ له وجې اور لګېدلې چې له وجې ټول مارکیټ اور اخیستی او د کروڑونو روپو نقصان شوی. نور تفصیل د محمد امین باغی په دې رپورټ کې. د نوخار سیمې اکوړه خټک موتی بازار کې د بجلی د شارټ سرکټ د وجې اور لګېدلی دی چې د وجې د 2 کروڑ زیات نقصان تخمینه لګولې شوې ده. د خلکو وینا ده چې اور د بجلی د شارټ سرکټ د وجې لګېدلی دی او زر تر زره د خورېدو له وجې 15 دکانونه یې اور اغوستی و چې په هغې کې د کروڑونو روپو کپړه سوځېدلې ده. په دې هکله د خلکو وینا ده او زموږ د دکاندارانو ډیر زیات نقصان شوی دی. هغه نقصان شوی دی چې هغه جانی مالی هر څه جو عمدغه اثر او عمدغه هر څه د نه علاوه د هغه څه اثر نشته. تقریبا 80 دکان نه دي. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې کم سے کم دا د 2 کروڑ روپو نه زیات نقصان دی. موږ به لالیپاپ نه الو، موږ به خپل حق الو او په خپل احتجاج بلو پورا من احتجاج موږ به د نوخار کې ویني دی ته د خاص کومه د میډیا په توسط سره چې هغه د خپل طرف نه هم دي سره چکم دی کہ 1122 نے پولیس نے ایمرجنسی نے جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو بھی ازالہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے لے کر ہم تاجران. په دې موقع د اسسټنټ کمشنر مریم بختاور د بازار دوره هم کړې ده او متاثره دکاندارانو ته ډاډګیرنه هم ورکړې ده او د ریسکیو 1122 بهترین کارکردګۍ باندې هغې ته شاباشي هم ورکړې ده. محمد امین ہم پشتون نیوز نوخار. کوزدیر کې مشهور دینی عالم شیخ القرآن او حدیث مولانا قاضی عبدالسلام د 150 کلونو په عمر کې وفات شو. د هغه جنازه نن ماسپښین 2:30 بجې کامرس کالج شمسی خان کې ادا کړې شوې ده. د پاکستان له جوړېدو راهیسې په زرګونو زده کوونکي د مولانا قاضی عبدالسلام شاګردان پاتې شوي دي. مولانا قاضی عبدالسلام د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن استاد هم پاتې شوی دی. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د قاضی عبدالسلام په مرګ د افسوس څرګندونه کړې. د افغانستان نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ یو وفد په ابوظبي کې د متحده عرب امارات چارواکو سره ملاقات ترسره کړې. د افغان حکومت یو ترجمان بلال کریمی وایي ملا برادر او عرب اماراتو مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته وده ورکولو باندې تفصیلي خبرې اترې وکړې. د طالبانو مشر د اماراتو د چارواکو وغوښتل چې د افغانانو د ویزې مشکل د حل کړي او افغانستان ته د هیواد پروازونه شروع کړي. په دغه وفد کې بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال محترم شیر محمد عباس تانکزی او ورسره شامل وفد د متحده عرب اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدنې ته ورغلي وو. افغان وفد په دې موقع د اماراتو د مرحوم مشر خلیفه بن زاید النهیان په ځای ناست ته د مرحوم خلیفه تعزیت وړاندې کړو. وروسته په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوونکو افغان سوداګرو ته هم په یوه لویه غونډه کې وویل چې د هیواد ته د واپس راشي او هغوی هم هیواد ته د واپس راتلو او هلته د کاروبار کولو واده وکړه. افغانستان لپاره د امریکای خصوصي نماینده ټام ویسټ او د افغان ښځو لپاره د امریکای نمایندې رینا امیری د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ټام ویسټ په یو بیان کې وایي افغان خارجه وزیر د دنیا لخوا په طالبانو په هغو فیصلو تشویش نه خبر کړو چې په ښځو او جنکو یې لګولي دي. هغه ویل د افغانانو حمایت او د امریکای مفادات لپاره به طالبانو سره خبرې جاري وساتي. په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي صحابۍ کې فیشن شو انعقاد شوی. د نقش بولیوارډ په نوم د دستوره کې ګډاګانې او کیټواک هم ترسره شوی. تفصیلات مطابق فیشن شو کې د هیواد بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړو. دا فیشن شو د غلام اسحاق خان پوهنتون د JIK نقش آرټ سوسایټي لخوا تنظیم شوی په کوم کې چې د 19 زیات قسمه کیټواک ترسره شوی. هم پښتون اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې د ملک په زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او اوچ وي. د موسمیاتو محکمه وايي نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد او دادو کې یو کم 50 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. بالایي خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او د کشمیر ځینو برخو کې د باران امکان شتون لري. یاد وي چې ملک کې ګرمي زیاتېدو سره لوډ شیډینګ کې هم اضافه شوې ده. د موسم حال سره د هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.